نجیب الله شینواری سپیکس نه د بنگلاديش خلاف لومړی لوبه کې بریا دی د ټولو غیرو افغانانو پښتنو ډېر مبارک شي. ګوره بریا یې چار څنګه که د باران ناراضي که د طوفان ناراضي کار څنګه راځي هغه ایکسپرټ خبرې هغه موږ ور باندې بیلې کوو. اوس راځو گیم ته. 109 رنزې بنگلاديش وکړي. دا دومره سکور نه ما تاسو ته ویلو افغانستان بالینګ سټرانګ بالینګ دی. په دوبۍ کې زموږ تیری د الکان چې راغټ شو نو دونه تجربه لري دا څه مشکل نسته. بنگلاديش کوشش کوي چې هغه تیزه وکټ راته جوړه کړي. چلونه کوي که نه استرالیا انګلینډ شروع غواړي ورته مسالې پکې اچوي موږ ته بیا تیزه دغه کوي. بس همدې ته هوم ایډوانټیج یې د دوی خپل کور دی چې څنګه یې خوښوي هغسې کوي. علاج یې دا دی لکه فضل حق فاروقي 3 وکټې د واخیستې بهترین بالینګ یې وکړه. سلیم صافی را پیدا و بیا ورک شو هغه څه کیس مسله وه بیا एकदम بیا را پیدا شو او اوس یې ډایرکټ په اول ون ډے کې ور واچاوه. پریشر و همیشه ګوره ښه دی او وفادار مومند ما چا سره خبرې کوم ګوره څومره پریشر به په وفادار مومند دي. ټول خلک ور باندې سترګي هر سړی به فکر کوي چې څنګه به کیږي څنګه به نه کیږي او سړی چې خپل هم راځي بالینګ کوي نو پریشر یي دی غریب باندې پریشر و. ایکشن یې ښه دی جمپ یې ښه دی هایټ یې ښه دی د بالرانو دی. یو شی هغه شی چې حقیقت دی که نه پیس 145 سپیډ غواړو ور اټلیست 140 نه پورته سپیډ غواړو. هغه کریس سول دغه چې و سکاټلند هغه 145 او 152 148 سپیډ ایشته نو موږ څه بلا والیو چې دغسې یو بالر نشو پیدا کولی همدغه شی غواړو همدپسې ګرځو. نو هیله ده دغسې بالر غواړو. دا ریګولر بالرانو سپیډ چې هر څونه دغه شي یا باید د محمد آصف غوندې ورسره ښایسته ان سوینګ او آوټ سوینګ وي معمولي دغسې سپیشل اورډنري هغه ایکسټرا اورډنري چې هغه شی او یا در سره سم را پیسي چې 145 سپیډ ولې مړه 155 ولې شعیب اختر غوندې یو ښایسته دغسې بالر را پیدا شي چې خوند وکړي چې دا بالینګ کې کیف را پیدا شي. سپین بالینګ کې موږ مشکل نه لرو. د عظمت الله عمرزي او په ټیم کې داسې معلومات نه کیږي چې رول څه دی کوم وخت کې بالینګ وکړي کوم وخت کې ورنه کړي. زما په نظر داسې کیږي چې دی کله ناکام شي چې بس لرې شي خو خدای پاک یې دغه کوي او وکټه په لاس ورغله. هیله ده چې په راتلونکي کې وځلیږي. بیټینګ کې ګورئ ګوربزیانو او د ګوربز چې کومې چمچې یاستئ یا تاسې هغه مینوال خو په خپل ځای مینوال خو چمچې چې لکه حق نه حق نه ګوري. اوس په نن لوبه کې 45 بالونو باندې 2 رنزې دا خو بیخي ظلم دی. لکه کله په اول ګیر کې او کله په 5م ګیر کې دغسې نه چې په 10 بالونو راشه یا زر 15 وکړه یا په 45 بالونو باندې 2 وکړه. دا ښیي چې هغه بیټسمن سره چې کوم شاټ سي ګوره ابراهیم زادرانم پلیر دی 12 میچونه کړي 3 سنچریانې والي 4 شپېته اورېج دی 80 سټرایک ریټ دی. ګوربز 19 میچونه کړي 3 سنچریانې دم والي دي 83 سټرایک ریټ دی. دا غنم کم او 4 اورېج دی. دا اولنې 2 سنچریانې ګوره په اول میچ کې هم والي وسلیزه اولنې 2 سلیزې په 15 میچونو کې والي دي. مطلب دا چې هغې وخت کې څو مقابله وه داسې نه و چې بس مړکه چې کېږي او که نه کېږي زه به په ټیم کې یم نه. هغې وخت کې دا شی و چې رویه که پرفارمنس مې ونه که بل کس راځي. اوس بېغمه دی نو چې بېغمه یي همدغسې لوبه به کوي. هیله ده چې هر یو سپاټ دپاره صرف ګربز نه هر سپاټ دپاره باید کمپټیشن وي مقابله یي دې ته یې هیلتي کمپټیشن چې کله ته سکور نه کوې بل کس تیار ناست دي. ستا لین پیچ دی انګلینډ نن جیمي انډرسن ډراپ کړ 3 میچ دپاره ګوره 200 هم ډېرې وکټې اخیستې تقریبا. نو دغسې دا دې پورې نه کرکټ کې د هیچا سپاټ هم باید ګارنټي نه وي او دغه شي نه باید نه چې فرست ګیر 5th ګیر په ځان دې کار وکړي سنګل ډبل دې اخلي خو چې کله سیټ شي 20 رنزې وکړي 30 وکټ مو ورکوئ. هر یو پلیر وکټ مو ورکوئ. کوشش کوئ چې گیم کیری کوي لکه ابراهیم زادران چې وکړه بریلینټ لوبه. که ابراهیم زادران سکور نن دغه نه وای نو زموږ حالات خرابېده هماغې خو بس دغه سیټ که او بل باران چې دی هغه هم خپله لوبه برخه دغه وکړه. هر شی چې ګټه ده او د بنگلاديش خلاف ګوره مونږ دغسې لوبه غواړو. مونږ داسې نه غواړو لکه هغه ګونګي زادران او چکري اشرف چې کوم ټیم ورلېږلی و ټیسټ میچ دپاره
د واسطو دغه نه ډک هغه ټیمو په شرمونو مو شرمولو بنگلاديش نه موږ د 20مې پیړۍ بدترین شکست خوړه خدا که موږ بنگالیانو نه ټول مرم خلاص شو نو دغسې ټیم بهترین ټیمي خو دې کې دا بیټینګ زما په نظر باندې ما ورته سره خپل بیټینګ د خوښې شریک کړی ما ځکه ټیکنیکل پلیران غوښته ټیکنیکل پلیرانو کې دا شی دی چې سنگل ډبل اخلي ښه په کلار لوبه کوي سچویشن چې دی د گیم هغه ریډ کوي وایي شو چې کوم ځای کې چې وکم چې ونه کم او توکلیان باید ډیر زیات نه زه اوس هم په دې ټیم کې هیریم چې څنګه ابراهیم زادران آوټ شي بیا حالات خرابي بیا 2.5 هم چیس کول موږ دپاره ګراني نو ابراهیم زادران غوندې 2-3 نور پلیران غواړو د افغانستان همدې بیټینګ کې چې انشاءالله راتلونکو کې زموږ سختې لوبې دي ښه ټیمونو سره ښه بالرانو به چې زموږ ټیم داسې نه چې مطلب توکلي لوبه ګټي چې داسې چې موږ راشو دلته پریډکشن درته کوو چې انشاءالله ګټي به څنګه چې نور پریډکشن صحیح کېږي دا هم انشاءالله همداسې زیاتره صحیح شي